السلام علیکم دوستانو، ستړي مشئ. د نن په ویډیو کې د الکاینونو د لاسته راوړنې په اړه بحث کوو. د الکاینو لاسته راوړنې لپاره مختلف طریقې موجود دي چې ځینې مهمې نن موږ په دې درس کې وایو. اولا خو الکاینونه په طبیعت کې هم موجود دي. الکاینونه په یو ژېړ رنګه لمبه باندې سوځېدونکي مواد دي چې په نفتو کې، په طبیعي ګازو کې، ډبرو سکرو سره یو ځای پیدا کیږي، لکه څنګه چې نور عضوي مرکبات دي د فوسیلونو سره یو ځای پیدا کیږي. اوس راځو هغه کیمیاوي طریقې چې موږ په لابراتوار کې پر کار اچولی سو چې الکاینونه لاسته راوړو هغه زده کوو. اوله طریقه د برقي قوې په واسطه د هایدروجن او کاربن د مستقیم تعامل څخه لاسته راتللی سي. صحیح دی. لومړۍ طریقه یې چې ده د برقي قوې په واسطه څنګه د هایدروجن او کاربن د مستقیم تعامل څخه که زه دوه اټومه کاربن راواخلم د یو مالیکول یا دوه اټومه هایدروجن سره، دوه اټومه کاربن راواخلم د دوه اټومه هایدروجن سره، داسې د برقي قوې په واسطه سره دوی سره یوځای کوم. دا چې دي دا څنګه دا تعامل سرته رسېږي په لابراتوار کې مخصوص آلات موجود دي. کاربن چې دی هغه جامد ماده د هایدروجن یو ګاز دی، دا دواړه ورچول کیږي، بیا صرف دغه ماده برق ته ورکول کیږي او خپل هغه بټنه ورول کیږي چې بیا دا تعامل په تحریک باندې راولي او هغه شرایط ټوله دا ماشین ورته برابروي او هغه شرایط یا فشار او تودوخه چې په نظر کې نیول شوې ده دا ټوله د دغه لابراتواري چې د کیمیا د تجربو په واسطه سره دغه وسایل استعمالیږي. د دغه لابراتواري وسایلو په استفاده سره دغه تعامل ډېر په اسانۍ سره سرته رسیږي. نو د برقي قوې په واسطه سره کله چې کاربن او هایدروجن مستقیما سره یوځای سي د دې څخه الکاینو یو مرکب لاسته راځي. دا داسې حالت منځته راځي چې د یوه کاربن او د بل کاربن ترمنځ درې ګونې اړیکه رامنځته کیږي. یو اټوم هایدروجن د یوه کاربن سره رابطه تشکیلوي او بل اټوم کاربن د بل اټوم سره رابطه تشکیلوي چې په پایله کې د الکاینو د کورنۍ مرکب منځته راغلی. دا موږ څنګه پیژنو چې دا د الکاینو د کورنۍ مرکب دی؟ درې ګونې اړیکه لري، ځنځیري شکل لري او هغه عمومي فورمول ته برابر دی. CnH2n -2 کاربنونه دوه دانې دي، هایدروجنونه دوه چنده، بیرته دوه منفي کوو. دوه چې دوه چنده کوي دا څلور، دوه ورسره منفي کوي بیرته دوه پاتېږي. نو هم عمومي فورمول د الکاینو دی، هم درې ګونې اړیکه لري او هم ځنځیري شکل لري. نو د الکاینو د کورنۍ یو مرکب سو. دا لومړۍ طریقه سوله. دوهمه طریقه چې ده چې هغه طریقه هم په لابراتوارو کې په کار اچول کیږي، هغه د قوي الخلیګانو په واسطه د قوي څه په واسطه الخلیګانو په واسطه د الکانو ډای هالوجنو الیمینیشن. دا څه معنا لري؟ د ژبې تاسو ته تشریح کړم. د الکانو ډای هالایدونو، دا هالوجنونه یا که هالایدونه ولیکئ فرق نه لري، هالوجنونو elimination. اولا الخلیګانې څه دي؟ الخلیګانې به زه تاسو ته یو څو دانې ولیکم. دا پوټاشیم هایدروکساید یوه الخلي ده، سودیم NaH2 دا سودیم اماید یو بل ډول الخلي ده. نو دا څه دي؟ دا الخلیګانې سولې. نو سودیم هایدروکساید پوټاشیم هایدروکساید یا سودیم اماید پوټاشیم اماید دغه الخلیګانې دي چې الخلیګانې د غیر عضوي کیمیا د درس یو موضوع ده. اوس مازې دا دوه مثالونه ما تاسو ته ولیکل. د دې دا اوس قوي الخلیګانې دي، د دې په واسطه د الکانو ډای هالوجنو الیمینیشن. الیمینیشن څه معنا؟ یعنې ورڅخه جلا کول. څه شي جلا کول؟ دوه دانې هالوجنونه جلا کول. دوه دانې هالوجنونه یعنې موږ یو داسې الکان چې راخو چې پر هغه باندې دوه دانې هالوجنونه نصب سوي د دغه الخلیګانو په واسطه سره دا دواړه هالوجنونه چې ورسره جلا کړي نو په پایله کې د الکاینو یو مرکب پاتېږي. زه اوس مثال تاسو ته لیکم. CH2 پر دې باندې دلته یو دانه برومین راغلی دی او بل برومین. دا څه دی؟ یو دوه ډای برومو ایتان دی. یعنې عدد که زه ورکړم یو دوه نوم یې څنګه راځي؟ یو دوه دانې برومین راغلی دي، ډای برومو ایتان. د دې کورنۍ د الکانو مرکباتو نومښودنه خو مو په تیرو درسو کې زده کړي دي. نو اوس ورته ګورئ دلته دوه دانې هالوجنونه راغلي دي. صحیح دی. دغه رقم مرکب ته چې وایي؟ د الکانو ډای هالوجنو، یعنې الکان دی، دوه دانې هالوجنونه الکان ډای هالوجن دی. دغه ډول مرکب الیمینیشن څه معنا؟ یعنې دغه هالوجنونه ورڅخه جلا کول. الیمینیشن هالوجنونه ورڅخه جلا کول. چې هالوجنونه موږ ورڅخه جلا کړو نو بله څه پاتېږي؟
بله د الکاین د کورنۍ یو مرکب پاتېږي. زه راځم قوي الکالي ورسره یوځای کوم چې شي پوټاشیم هایدروکساید. کله چې پوټاشیم هایدروکساید ورسره یوځای کړم نو دا څنګه تعامل سره ته رسېږي؟ صحیح دی. دغه پوټاشیم چې دی پوټاشیم راځي دغه دواړه برومینونه د دې الکان ډای هالوجنو څخه دواړه برومینونه راجلا کوي. نو پوټاشیم خو راولاړ سو برومین سره تعامل وکړي. پوټاشیم بروماید څونه دوه مالیکولې دواړه برومینونه ورڅخه جلا سوله دغه پوټاشیم هایدروکساید سره یوځای سو. نو دلته هم دا دوه مالیکول دي چې دوه دانې پوټاشیم دلته موجود وه، دوه دانې پوټاشیمونه دواړه برومینونه ورڅخه جلا سوله. ښه نو اوس دا دوه برومینونه خو لیرې سول، دا دوې اړیکې خالي پاتې سولې. دلته په پوټاشیم هایدروکساید کې د او ایچ دغه ګروپ موجود دی. دا او ایچ دا څه سو؟ د او ایچ څخه دلته یو هایدروجن هم یو او ایچ ته ځي. صحیح دی. یو او ایچ خو پخوا موجود و، یو هایدروجن دلته ورته راغلی. صحیح دی. چې شي ورڅه جوړ سو؟ او ایچونه څو دانې موجود دي؟ دا دوه مالیکول دي، دوه ګروپه د او ایچ موجود دي. نو یو دانه خو رالی دا یو هایدروجن ورڅخه د دغه ځای څخه ورڅخه جلا سو. صحیح دی. دلته یو هایدروجن جلا سو او ایچ ته ورلی. دلته بل او ایچ هم موجود دی، د دغه ځای څخه بل هایدروجن را جلا کیږي. نو دوه مالیکوله چې تشکیلي اوبه تشکیلي پاتېږي. چې شي ته ګورې دلته هایدروجنونه دوه دانې وه، یو هایدروجن هم لاړې اوبو ته، بل هایدروجن هم لاړې د هغو څخه اوبه جوړ شول. پوټاشیم لاړې هغه برومینونه یې سره جلا کړه، د دوی تعامل سره ته ورسېدی. نو فقط پاتېږي یو کاربن او یو هایدروجن دلته پاتېږي، یو کاربن او یو هایدروجن دلته پاتېږي. د دوی د کاربنو دوې رابطې خالي سولې. هغه دوې رابطې په خپلو منځو کې جوړېږي، په درې ګونې اړیکه باندې تشکیلي باندې بدلېږي. صحیح دی. نو یو دانه هایدروجن صرف پاتې سو، کاربن او د کاربنو ترمنځ هغه اړیکې درې ګونې باندې بدلېږي او هایدروجن. صحیح دی. نو دا د الکاین د کورنۍ مرکب سو ایستلین. صحیح دی. دغه ډول طریقې ته د قوي الکلیګانو په واسطه د الکانو ډای هالوجنونو الیمینیشن. الکانو ډای هالوجن یعنی د الکانو هغه مرکب چې دوه دانې هالوجنونه ورباندې راغلي، یو قوي الخلي ورسره یوځای کوو. په الخلیانو کې حتما یو فلز موجود دی، لکه سودیم، پوټاشیم، دا رقم یو فلز موجود دی. اوس نو دغه فلز راولاړېږي، دا دواړه هالوجنونه پر ځان باندې نسبوي، دا ورڅخه راجلا کوي. پاته او ایچ په الخلیګانو کې موجود دی. او ایچ څخه اوبه تشکیلیږي، هلته دوه هایدروجنونه د دغه الکان څخه دوه هایدروجنونه نور اخلي اوبه، او په پایله کې هغه نور شیان چې پاتېږي هغه خپل اتومات د الکاین د کورنۍ یو مرکب پاتېږي. دا څومه طریقه سوله؟ دا د الکاینو د لاسته راوړلو درې طریقه سوله، او دا تر ټولو هغه اسانه مثال دی. تاسو کولی شئ په ډېره اسانۍ سره دغه مثال زده کړئ. او درېیمه طریقه د زینک سره د الکایل تیترا هلایدونو تعامل. صحیح دی. زینک. اوس نو زه یو بل مرکب را اخلم، تاسو ته لیکم. درېیمه طریقه چې ده د زینک سره د الکایل تیترا هلایدونو تعامل. صحیح دی. اوس نو الکایل تیترا هلاید څه ته ویل کېږي؟ زه به تاسو ته یو دانه مثال ولیکم. یو دانه کاربن دی، بل کاربن، یو کلورین، دوه کلورینونه، درې، څلور اټوم کلورینه. ګورئ دغه حساب به ستاسو زده یې په د کیمیاوي مرکباتو په عضوي او غیر عضوي کیمیا کې. مونو یوه ته ویل کېږي. مونو څه معنا؟ یو. دوه ته چې ویل کېږي ډای، دا په یاد ولرئ. درو ته چې ویل کېږي ترای، او څلور ته بیا چې ویل کېږي تیترا. دغه حساب او هغه میتا، ایتا، پروپا، میتا، ایتا، پروپا، بیوتا، پینتا، هیګزا، هغه حساب چې دی یوازې د عضوي مرکباتو په نومېښودنه کې اخیستل کېږي. دلته دا تعداد ښیي چې یو، دوه، درې، مونو، ډای، ترای، تیترا، او نور په پنځه کې دا بیا سره یوځای کېږي پینتا، هیګزا، هیفتا، بیا نور ټوله د پینتا څخه وروسته لکه نور حساب چې موږ ولي دغه سره یو رقم حساب دی. اوس نو دلته دا الکایل تیترا هلاید دا معنا لري د الکایل د کورنۍ مرکب دی. ګوره کاربن څو اړیکې جوړولی شي؟ دلته درې څلور اړیکې جوړولی شي. یوه اړیکه د بل کاربن سره ده، دوې د کلورینو سره، یوه خالي پاتې دي، پر هغه باندې هایدروجن راغلی دی. دلته هم یو دانه هایدروجن دی. نو د کاربن ټولې اړیکې بشپړې سولې. دا چې دی دغه مرکب نوم به زه تاسو ته واخلم. اول خو په عمومي ډول کورنۍ نوم یې چې دی الکایل تیترا هلاید دی، یعنې د الکایل د کورنۍ مرکب دی څلور دانې هلایدونه
راغلي دي چې یو مشخص دلته لیکل شوی دی کلورین هم د هلایدو څخه یو دانه دی. برومین که دلته وایي 4 دانې برومینونه وایي، 4 دانې فلورینونه وایي، 4 دانې ایودینونه 4 اټوم راغلي وایي. دا ټوله الکایل تیترا هلاید شو. اوس نو دا کلورین مرکب ستاسې زده دی پر یوه باندې پر اول کاربن باندې که دا خوا حساب شروع کوم د دواړو خواو څخه حساب فرق نه لري. پر یوه باندې بیا پر یوه باندې بیا پر دوهم کاربن باندې دلته یو دوه ادا درکوم پر دوهم کاربن باندې بیا هم پر دوهم کاربن باندې ګوره پر یوه باندې او بیا پر یوه باندې دوه دانې بیا پر دوهم کاربن باندې دا ټول څلور سره یو رقم دي. تیترا ورته لیکم تیترا کلورو ایتان صحیح دی یو دوه تیترا کلورو ایتان. دغه ډول مرکب ته چې څه وایي دې ته چې وایي دا الکایل تیترا هلاید. دا حساب خو نو ستاسې زده سو زه به د دې مرکب نوم پاکم. دا د زینک سره کله تعامل وکړي زه راځم د زینک سره تعامل وکړم. زینک چې ورسره یو ځای سي زینک څنګه خاصیت لري دا زینک راولاړیږي دا دوه اټومه زینک ورسره یو ځای کیږي. یو اټوم زینک د دوه کلورینونو سره تعامل کولی سي یعنی یو اټوم زینک د دوه اټومه کلورینونو سره تعامل کوي. دا زینک کلوراید مالګو څخه جوړیږي یو ډول د مالګو څخه ده زینک کلوراید. اوس نو یو اټوم زینک چې راغلی د دوه کلورینونو سره تعامل کولی سي دلته دوه اټومه زینک دی نو دوه اټومه زینک چې اوسو دا به څلور سره دغه څلور دانې کلورینونه ټوله به جلا کړي ټوله څلور دانې کلورینونه یعنې یو اټوم چې دوه اټومه کلورینونه یو اټوم زینک چې دوه اټومه کلورینونه جلا کولی سي نو دوه اټومه زینک به څو دانې جلا کړي معلومداره څلور سره څلور اټومه کلورینونه دا یې ورڅخه جلا کړي. نو پاته څه کېږي کاربن یو هایدروجن دلته پاتې کېږي کاربن یو هایدروجن هلته پاتې کېږي. د دا کاربنو دوې اړیکې نورې خالي پاتې کېږي صحیح دی. دواړه کلورینونه ورڅخه جلا سي هغه دوې اړیکې هم د کاربنو ترمنځ خپله ټینګېږي. دلته هایدروجن پاته و هلته کاربن پاته و دا بلې خواته هایدروجن صحیح دی. دا دوې اړیکې هم په درې ګونې اړیکه باندې بدلېږي چې په پایله کې د الکاین د کورنۍ یو مرکب ورڅخه لاسته راځي صحیح دی. دا څومه طریقه شوله درېیمه طریقه شوله تر ټولو اسانه تعامل صحیح دی. الکایل تیترا هلاید رااخو زینک سره تعامل ورکوو. زینک څه چم کوي هغه هلایدونه چې دي هغه ټوله ورڅخه جلا کوي په پایله کې د الکاین د کورنۍ یو مرکب لاسته راځي صحیح دی. دا سو او راځو یوه طریقه به درته وایم که څه په ځینو کتابو کې صرف یوه طریقه لیکلي په ځینو کې دوې طریقې لیکلي. دغه طریقې چې ما راخیستې دي دا د په انټرنیټ کې هم ستا په مختلفو کتابو کې ستا ما یې هغه تر ټولو ساده ستاسې لپاره اخیستې دي تر څو ستاسې په اسانۍ سره سر په خلاص شي او د دغو عمومي طریقو څخه په استفاده باندې بیا تاسې مختلف مرکبات لیکلی شئ او که بل ځای یو تعامل لیکلی ستاسې به سر په خلاصېږي چې دا څنګه اټومونه سره عوض شوي دي څنګه یو اټوم د بل اټوم ځای نیولی دی او دا څه ډول الکاینونه لاسته راغلي دي. څلورمه طریقه د الکایل هلایدو سره د سودیم اسیتلاید تعامل د چی سره د الکایل هلایدو سره د الکایل هلایدونو سره د سودیم اسیتلاید تعامل. دا به دواړه تاسو ته جلا جلا در وښیم چې الکایل هلایدونه دغه نوم لا تاسو ته یو څه شناخته معلومیږي چې الکایل هلایدونه ځکه په تیرو درسو کې دا نوم څو ځله یاد شوی دی الکایل هلایدونه او سودیم اسیتلاید دا به هم در وښیم صحیح دی. لومړی به الکایل هلاید دا سودیم اسیتلاید به درته ولیکم. سودیم اسیتلاید بل هیڅ نه دی دا داسې یو مرکب دی که چیرې زه اوس تاسې ته دلته چې ولیکم دا د اسلین دی د الکاین د کورنۍ مرکب دی که نه دی صحیح دی د الکاین د کورنۍ مرکب شو. د اسلین څخه چې یو دانه هایدروجن کم سي دغه ګروپ ته اسیتلاید ویل کېږي. اوس نو یو هایدروجن کم سو د دې پر ځای که چیرې سودیم رالی نو دغه مرکب ته سودیم اسیتلاید ویل کېږي. سودیم اسیتلاید سو. اوس نو دی د چی سره ځای کېږي د الکایل هلایدو څخه د الکایل هلایدو څخه میتایل کلوراید اخیستلی سي ایتایل کلوراید بیوتایل کلوراید بیوتایل بروماید الکایل ګروپ او یو دانه د هالوجنو څخه هلته سره یو ځای شوي. نو زه تاسو ته یو د هغو څخه لیکم میتایل کلوراید صحیح دی. دا الکایل هلاید څوک یا میتایل کلوراید صحیح دی. دا چې کله سره یو ځای شي دا څنګه تعامل سرته رسوي دغه سودیم او دا کلورین دوی سره ځای کېږي. سودیم کلورین سره ځای سي دا چې د خوړو مالګه یا سودیم کلوراید ورڅخه لاسته راځي. ښه چې سودیم د دې څخه جلا سو کلورین هلته جلا سو. اوس نو دغه میتایل راځي د دې سودیم ځای نیسي صحیح دی. جامع میتایل دلته ستا جامع دلته کاربن دی
سی بیا کاربن د بل کاربن سره اړیکه لري. اوس تاسو ورته ګورئ 1 2 3 دا کوم مرکب ورڅخه لاسته راغلی؟ پروپاین. اوس که چیرې موږ غواړو بیوتاین لاسته راوړو بیا نو داسې الکایل هلاید راخو ایتایل کلوراید راخو نو هلته به په نتیجه کې ایتایل چې د دغه ایسلین د دغه اسیټلاید سره یو ځای سي بیا به نو څه شي بیوتاین لاسته راسي. او که چیرې موږ غواړو چې پینتاین لاسته راوړو نو بیا دلته پروپایل کلوراید راخو. پروپایل کلوراید چې سره یو ځای سي پروپایل کلوراید 3 دانې کاربنونه لري 2 دانې دا دي 3 و 2 دا 15 نو په نتیجه کې څه لاسته راځي؟ پینتاین. او که چیرې بیا په دغه حلیدو کې دلته میتایل کلوراید دی که د میتایل کلوراید پر ځای باندې میتایل بروماید راسي نو بیا سودیم بروماید بل ډول مالګه ده. که فلورین یې میتایل فلوراید نو میتایل خوځید هغه سره یو ځای کېږي د دغه اسیټلاید سره یو ځای کېږي. سودیم راځي دغه دلته چې ورسره کېږي سودیم بروماید سودیم فلوراید دا ډول. نه هر هالوجن چې هغه سودیم ورڅخه راجلا کوي. دا څلورمه د الکاینو د لاسته راوړلو طریقه ده. نو کېدای سي تاسې ته نورې طریقې هم په مخه درسي خو هغه عمومي او تر ټولو اسانه او ساده طریقې دغه څلور طریقې وې چې تاسې اوس زده کړلې. که چیرې ستاسې په دې ویډیو باندې سر نه خلاصوي کولی سي یو ځل بیا دا ویډیو د سره څخه وګورئ او په دقت سره توجه ورته وکړئ. زه امید لرم چې تاسې به د دې درسونو د کتلو په وخت کې خپل ځان ته د کیمیا یوه ځانګړې کتابچه او همدارنګه به تاسې د یاداشت یو قلم لرئ او د دې درسونو څخه به هغه مهمې نقطې تاسې یاداشتوئ. ځکه که چیرې تاسې دا ویډیو په داسې حالت کې ګورئ چې مثلا د استراحت په حالت کې از قلم او کتابچه نه وي درسره دغه ویډیوګانې زه فکر نه کوم چې ډېرې به مؤثرې تمامې سي. که تاسې دا فکر وکړئ چې تاسې اوس په سیم کې ناست یاست او زه مستقیما تاسو ته دا درس درکوم نو کولی سئ تاسې حتما د دې درسو څخه تاسې چې کله تاسو د فورمولې لیکم او یا کومې خبرې لیکم یاداشت نیسئ. کوم په یو نقطه باندې سر نه خلاصېدی کولی سئ یو څه ویډیو شاته کړئ او بېرته د دوهم ځل لپاره وګورئ. که بیا هم تاسو ته په یو نقطه کې پوښتنې پیدا کېدلې خپلې پوښتنې یاداشت کړئ او زما سره د واتساپ د لارې شریکې کړئ. زه به ستاسې د نوم په ذکر کولو سره ستاسې ټولو پوښتنو ته انشاءالله جوابونه ووایم او یوه ځانګړې ویډیو به د دې لپاره تشکیل کړم چې ستاسې ټولې پوښتنې پکې جواب شوي وي. نو خدای دې وکړي چې دغه موضوعات ستاسې په ګټه تمام شوي وي. تر بلې ویډیو پورې بیا به انشاءالله په بله ویډیو کې موږ او تاسې سره وینو. ښه وخت ولرئ.